د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې د سولې په هکله او د سولې د مذاکراتو په هکله د سیمې او نړیوالې اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ییزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربهتوب لري. لومړۍ غونډه به د دوشنبې په ورځ د 10 سیمه ییزو او لویو هېوادونو ترمنځ د جمهور رئیس په پرانیستونکې وینا پیل او د بهرنیو چارو وزیر تر رهبرۍ لاندې مخ ته بوتلی شي. دومه غونډه د سه شنبې په ورځ درې اړخیزه غونډه ده چې د افغانستان، پاکستان او د چین د دولت ترمنځ د استراتیژیک ډیالوګ په نامه د سیمې امنیت، اقتصادي همکارۍ او د سولې همکاریو په هکله جوړیږي. او دریمه غونډه به د نړیوالو لویو هېوادونو او د هغو هېوادونو چې د تیرو 19 کلونو کې افغانستان سره مرسته کړې ده په اقتصادي لحاظ او امنیتي لحاظ، دوی سره د سولې د اجماع د تقویت په هکله جوړیږي. دا غونډه به د ویډیو کنفرانس له لارې د رئیس جمهوري په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخ ته ځي. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.